جانه فکر وکړه اوس ښه کوې ټول خلک پوهېږي چې دوکه کوې ګل جانان چې ما ته راکتلي دي ما ټول ارمانونه ورسپارلي دي هر څه چې جانان راته ویلي دي ما مین پر ځان باندې منلي دي زه چې خپل پر یار باندې مین شومه لاړم د دردونو برخمن شومه ډېر د ارمانونو ارمانجن شومه د هغه نامرده ګیلمن شومه مه کوه ما ته دا زړې کیسې راځه پر ما دا د تجربې کیسې مړ کړم جانانه ستا هغې کیسې اوس یې ته په چا باندې منې کیسې اوس یې ته په چا باندې منې کیسې پشان اغسی جړېدلې دي کله هغه خبرې ده وپاوایي بل مینان هر چا ته رښتیا وایي ډېر په نازک زړه باندې صفا وایي حال د دیدنونو خامخا وایي دا د غمازانو خلکو ښار نه دی ګرځو پکښې دا د چا د پلار نه دی دا د درواغجنو خلکو ښار نه دی ستا غزل نیک زاده د چا کار نه دی موږ د چا سره نازواني نه کوو یاره سره بد نه کوو ښه کوو دغه یو عادت د پښتانه کوو ګورو د یار سترګو ته چې څه کوو ګورو د یار سترګو ته چې څه کوو ګلونو اورېدونکو زموږ پته په یاد ولرئ اریان موبایل سنټر میجر پلازا چلاغ پروپرایټر بشیر هریان شعر بوي غزل بوي نڅا بوي زه به نه یم دا د غم دنیا بوي نه پوهېږم ګران را سره څه کوي خاص مې اوس د حال پوښتنه نه کوي بیا هغسې خوی د بېګانه کوي ناکس ستمونه مې پر زړه کوي خدای به کوي
به کوې یار نیکه ډېر یم زویه د دې زړه قرار مې که یو وارې سلوړي پر اغیار مې که خپل د ټولو سترګو خریدار مې که ستا سره به ټوله عمر مل یمه کلکه سم مې کړي چې دې خپل یمه